सूरह आले इमरान। आले इमरान माना डिफेमिली ऑफ इमरान। द इमरान पनामा पाकिस्तान को पढ़नी चाहिए कि सीरी मशहूर यहूद मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ाओ, यहूद हजरत मरियम पढ़ाओ। ददी सूरत लुम्बाने हिस्सा जिला आयत नंबर अव्वल का आयत नंबर 2 के स्कूल में मजमून का मालूम थी चिता गज़वा बदर तस्लीम इस जमाने के नाज़िल से आयत नंबर 3 तरबीज पे तो पूरे दा कौम का हिजरत नाज़िल है जेकर नजरान ईसायान पैगंबर अलैहिस्सलाम करार द ईसा अलैहिस्सलाम बाप की ओर से बहस को आयत नंबर 3 के तना तर आयत नंबर योसन और शनपुर दई काम से बदल नबाद ना दे और आयत नंबर योसन यविशा तराखे तो सूरत पूरी दाद व खुद जन्नबा सदरेन का नहियत नाज़िल अहम बख्शों को सूरत की दो दूसरा खिताब दे यो आली किताब करा यो मुसलमान सर मुसलमानों से दावे जितना तो बेहतरीन खबर के नतासो तो बेहतर पाते के दो कोशिश करें आले किताब खुदा जिक्र करें चाहती वो खराब शुरू थी अखलाक को खराब शुरू थी तो शिर्क और बिदअत के मुब्तला शुरू गई द कुरान दावत कबूल गई दाम आग से पैगाम दे लगे कुरान से पैगंबरों से अल्लाह वर्ते खबर है कि न मुसलमानों में फतह और काफिरान शिकस्त यो तरफ पर मुसलमानों ने पारा खैर पाए और बल जानब तो खतरा तो पेशे कैमो हो सीधे बहुत देर कोशिश की थी बदलाव खुसूसन मक्के वाला वो जो मदीनी यहूद दूसरा ट्रांसपेरेंसी के
او دا وجه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یهود یو قبیله بنو قینقاع دا غیر په پات عهدای باندې هغه د مدینه راوښته د بدر نوا د قریشو کانسپیرسی نور هم زیاده شوه دسیسه لہذا هغه درې زره خلک را جمع کړل او په مدینه حمله وکړه احد مسلمانانو ته د درې قطارې وشوې یو خدا چې 300 منافقانو منافقت وکړو او دلایل واپس وکړو دویمه دا چې ګټل کم یې په شکست بدل شي او دویمه دا چې اهم جنرالان شهیدان شو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو نو پاگے اللہ تعالیٰ تنبیہ ورکړي او په آخر د صورت کې د اجتماعي ژوند جوړولو لپاره خدای څلور اصول ورته کړل یو پوخ ایمان دویم ہر شخص ذاتی طور پر صبر و استقامت کو ظاہر کرے دریم دور بھی اولتا در صبر و استقامت تلقین ورکی سلورم یو پر سر جوڑ اور پڑھن دے کری کی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دیکھو یہ حروف مقطعہ تو مقطع مانا پریس کرے شر نو دې ته پرې کړی شي ځکه وایي چې دا موږ تاسو نه پرونس کو علام بلکې کوئی الف لام میم الف بنیادی مسئلہ دې متعلق دا چې الله اعلم بمراده بذلك خدای څنګه عالم دې دې حروف نه سمول او دا یو واجب ده چې خبره چې مشرکین مکه په قران باندې څه اعتراض وکړل څه کو دوسرا اعتراض نه کول کله وی دا د پیغمبر ته پلانې سره کله وی دې ځان جوړي کله وی دا د باندې جنات او سر دي جنات ته یې څور ته وي اوبه دې کړه دوسرا اعتراض نه لري او په دې مقطعات باندې چې په وایي چې یو ځل اعتراض وکړي اوس پتا لګي چې کوم ځای الله تعالی سره کنټرول کوي انته خبر نشي کولای د مقطعات په اړه باندې الله دې کنټرول کوي چې وکړه باندې زه کنټرول کړ نو چې یو اعتراض نه کوي چې دې په څه ولا حالانکه څوک مخالف دي نو خو تاسو په هغه خبره کوي کنه به هغه څنګه خبره تاسو نه کوي ها چې یو څه نه خبر به کوي نو قوم ولیا راوړل ویته بچا په دواله څوک نو ګډه ورکړي هغه وی ته تاسو سره ګډ وای نه هغه د سپرګي د پرګان په هوا دی نو دیم راوړو د مسجد نه راوړو الله شکر باندې وګورئ پوریا او جامه بدل کړي صحیح او بیا شکر ترانه نه څنګه ورته دا تاسو برګوای نو په جمعه کې وګورئ راته شوی څنګه ورته دې ته بزرګان دوسرے خاص دا بزرگ یہ بزرگ نو چې پرواز وکړ یعنی بیا د موږ کور باندې داسې حرکت وې څه وکړل ورته یې څه دا زوما چې خدای باندې د بزرګ یې دا زوما او د خدای نه پات کېد وې دا نه کته چې هغه ته ټوکو وکړي
صحیح. الف لام میم. الف الہ لا يطابق الہ. لام لازم او میم منزہ. الہ مانا خدای. لازم چې همیشه نه دی او همیشه به وي. لازم مانا څه؟ همیشه نه دی. سین ایو فاعل همیشه نه دی همیشه به وي. او میم منزہ چې پاک ده هر قسمه نقصان. الف لام میم الہ لازم الوجود منزہ عن النقص والزوال. هغه خدای چې لازم الوجود دی. واجب الوجود او لازم الوجود یو شی چې منزہ پاک دی د نقصان او زوال. الله لازم معبود څوک دی؟ الله. معبود چې لازم الوجود دی منزہ د نقص او زوال نه الله. دا جواب دا خبر. اللہ اللہ دے لا الہ نشت دے معبود الا ہو مگر دغا اللہ دے. الحیو چی دائمی ابدی دے جوندے امونگا تو دائمی ابدی نا یو زمانہ و ممنون جو زمانہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دے ہمیشہ دے. الحیو الذی لا یموت ابدا آغا جوندے چی مٹ کے درہ دینے کی سرے مٹ کے سرے نپی نشت پیر شوئے دے نپی نشت راجع. لا الہ الا ہو الحیو تجوندے دے دائمی ابدی دے. القیوم القیوم قیوم دا قیم کی غد مبالغے یا سپلٹ ڈگری دا. قیم مانا جسوک دا معاملات تو ٹیک کیئر کئی. دا قیم مانا عربائی کہ وہی قیم اہل البیت د کور ذمہ وار. قیم اهل البیت مانا د کور ذمہ وار. د ذمہ وار سو کی بلونه دی ور کوي ډرایوینګ دی کوي اسپیټال ته دی زی جاب دی کوي منډه تل دی وای د کور پروټیکشن دی کوي ټول کارونه چای دا ته قیم وای. سو ورته قیم خو قیم خو ذمہ داری لري محدوده غوندي. قیم ذمہ داری لري محدوده او قیوم ذمہ داری لري ټول 100%. نو ټول دنیا ټیک کیر سو کوي اللہ تعالیٰ. یہ تقیم ہوئی. نزل علیک الکتاب نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تابان کتاب بالحق پرشتیا. نو دا گویا خطاب دے اہل کتاب تا چې دا موسیٰ علیہ السلام بانے کتاب نازلو عیسیٰ علیہ السلام بانے کتاب نازلو. ان دا سیم وے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ بانے کتاب نازل کرے. نزل علیک الکتاب نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تابان کتاب بالحق پرشتیا. اس کتاب کو دے اہل کتاب اولی مخالفت کی اولی نمانی. خبریں دی عقیدی خلاف تھی خبریں دی فکر خلاف تھی. اللہ تعالیٰ وینا دا قرآن خو ما خبر کے جک میں خبری تورات کری تھی. دا قرآن ما خبر کے جک میں خبری انجیل کری تھی. مصدق لما بین یدیہ پدے حالت کے چھ تصدیق کون کے دے دعا کتاب چھ دین مخ کے دیوان ظلت توراتا نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تورات پا موسیٰ علیہ السلام والانجیل انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام من قبل مخ کے دینا ہدن للناس ہدن للناس. دا صفت دا قرآن دے چې دا قرآن ہدایت تے انسانیت تپارا. اس قرآن کریم کی دا ہدایت پاوالا خدای درې خبریں کئی. نمبر اول ہدن للناس چې دا ہدایت تے ټول انسانیت تپارا. نمبر دویم ہدن للمؤمنین دا ہدایت تے مومنانو تپارا. اور نمبر دریم ہدن للمتقین دا ہدایت تے متقیانو تپارا. نو دا قرآن دا ہدایت کا فائدہ اخلی ہر څوک د خپل استعداد مطابق. انسانان ته فائدہ واخلی نو ایمان ته راړي. مومنان ته فائدہ والی نو متقیان شي. متقیان ته فائدہ والی نو عالی درجات ته ورسي.
وانزل الفرقان انازل کړی دی الله تعالی الفرقان کرائٹیرین معیار سٹینڈرڈ. نو دا قرآن کریم یا شریعت اسلامی دا معیار دی. سړیتوب با په دې سکیل کې تللی، انسانیت با په دې سکیل کې تللی. نو چې څوک په دغه سکیل کې څومره دی د دومره مرتبه انسان دی. صحیح. او کدی سره تعلق نه پیدا کړي بیا حیوان دی، بلکې د حیوان نوم بدتر دی. الله دې موږ انسانان دي. ان الذين تاكفرا كفان كفروا چ کفر کړه دې بیا الله د الله پایتون لهم عذاب شدید د دوی د پاره سخت عذاب دی. والله الله تعالی غزیز غالب دی، ذو انتقام غستون کې دی. چې چانم انتقام غستل غواړي نو خدای باندې څوک زورور نشته. نو دا گویا وارننګ دی چې الله تعالی ورکړي چې خدای ګوره د لوی قوت مالک دی او انتقام چې اخلي نو زبردست اخلي. الله دې موږ بچ ساتي. ان الله تحقیق پر الله تعالی لا یخفا علیه پټ نشي پاتې کې دې د باندې شیء لغون دې شیء مختصر اون شیء یو ذره فی الارض پسما کې ولا فی السماء ان پاسمان کې هو الذی الله تعالی غده یصورکم. نو معنا دا چې علم شامل کامل دی. د آیت موضوع سره چې علم د لومبني آیت موضوع دا چې د الله تعالی قوت او قدرت کامل دی. دا ولیک عزیز ذو انتقام چې د خدای قوت او قدرت کامل دی. ان الله لا یخفا علم کامل شامل دی. علم کامل دی شامل دی پرفیکٹ دی او انکلوسیو دی. هو الذی اللہ تعالی غزاد دے یصورکم چی شکل جوڑائی ستاسو فی الارحام پرحمونو کے دمیندو کیف یشا سنگ چی اللہ تعالی اغواری نارینا زنانا جگ او تاس بل سوائے ٹیٹ گردے یا جگ گردے دو سپین شائستہ بدصورتا بدرنگا نیک بد. هو الذی اللہ تعالی غزاد دے یصورکم چی شکل جوڑائی ستاسو فی الارحام رحمونو کے کیف یشا سرنگ چی اللہ تعالی اغواری لا الہ نشتد معبود اللہ مگر دغا اللہ دے العزیزو دا قوت مالک دے، الحکیمو دا حکمت مالک دے. نو دا قوت مالک دے نو سوک جوڑ کی قوی البدن، سوک جوڑ کی ضعیف البدن. چالا ډیر صلاحیتونه ورکی، چالا کم صلاحیتونه ورکی. نو اللہ تعالی ورپسې وی الحکیم. لیکن د خدای حکمتونه دي، لیکن د خدای دنیا په دې باندې روانه ده. اوس ټول صلاحیتونه په یو انسان کې راجمع وي. اخو بیا خدای جوړ شو، هغه نو بیا څه جوړ شو، هغه نو خدای جوړ شو چې ټول صلاحیت نه لس صلاحیتونه پاکستان بل ځای پکې نقصان دی، بل ځای ته محتاج دی، بل ځای پکې نقصان دی نو بل چاہتا محتاج. هو الذی اللہ تعالی غزاد دے انزل علیک الکتاب چی نازل کرے دیتا بانے کتاب من ہو دے کتاب کے آیاتن دے محکمات محکم آیاتنا هن ام الکتاب چی اغا مور دا کتاب دا امانا دغا آیاتنا مور دا کتاب دا مور دیتا ہوئی چی تکلیف وقت وقت سڑے ور منڈا ہوئی معشوم باندې تکلیف راځي چرته منډه وي مور ده. صحیح. نو چې کوم ځای ته باندې د قران کریم په کوم آیت کې اشتباه راشي نو چرته منډه کې ام الکتاب ده محکم آیت ده چې د دې آیت مفهوم باندې نه پوهیږم د دې مفهوم څه بل آیت کې ذکر ده دې کې کنفیوز شوی نو بل آیت ته ورشه. هن ام الکتاب چې دا اصل کتاب دی و اخرو او نور ایتون دی متشابهات متشابه. نو اس محکم ستوي ندالته معنا ولیکن سره احمد چې دا محکم معنا دا ده مفهومه المعانی چې معنی په آسان معلومیږي، معنی په آسان معلومیږي. او متشابه هغه ته وایي مشکلة المعانی چې داغه معنا په آسان نه معلومیږي. کہ یو عام سڑے کوشش کیا وہ کنفیوز کی، کہ عام سڑے کوشش کی آپ کنفیوز کی. نوزلتا اللہ تعالیٰ تقسیموں کے دے کتاب
چې دې کې څه آیاتونه محکم دي او څه آیاتونه متشابه دي. بلکې الله تعالی فرمایي ټول کتاب محکم دی. سورہ ہود بالکل لمبے ہے. الف لام را ومکتو کتاب عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو چې دې آیاتونه احکمت د حکمت نه ډکړې شي. احکمت محکم شوی دي آیاتونه ده. نو سالته نننی سبق کې خدای دا وایي چې بعضی آیاتونه محکم دي او بعضی متشابه دي. دلته وایي دا کتاب ټول محکم دي، ټول آیاتونه محکم دي. یو بل ځای سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ تعالی نزل نازل کرے دے احسن الحدیث بہترین خبرہ. حدیث مانا خبرہ. احسن الحدیث بہترین خبرہ کتابا کتاب متشابہا کتاب نازل کرے متشابہ. نوسنی سبق کے خدای ہوئے بعضی آیتونه محکم دی بعضی متشابہ دی. سورہ ہود کے ہوئے ټول آیتونه محکم دي، دلته ہوئے ټول کتاب متشابه دي. نو څه کنټرډکشن دی پکې؟ نه بالکل نشته. کنټرډکشن بالکل نشته. ځکه سورہ ہود بس ہٹو کیا ایسے پتہ لگے گا. ہاں صحیح ٹریننگ ہے، ٹریننگ صحیح ہے. بس تو خوشحال ہے بس آوان کلب نہ کئی دو چیز میں کیسا خیلی پیسے آتے ہیں دا ہندوان چیز دے په بزنس کې ډېر ماهر صحیح. اپدای کې یو کس یو طبقه ده ته بنیا وایي. اب بنیا وایي ورته بنیا هغه چې راي کاری تجارت ده صحیح. نو دا هغه بنیا زوی په لار روانو نو پریوته سوچ پریوته غزار شو. نو یو سړی لکه عبدالباری ونه نرم دل سره روان هغه سره تر منډه کړ بچي خوښ شي. ها هغه ویګ نه پریوته نو خوښ به نظر ورته منډه کړ نو راوچته کړ. ناغه دغه سلاس کولاو کړ. په زما پلار بنیا دی. د بنیا زی په ځمکه مله پریوزي چې راځي پیسې ویږي. ناغه ورته نو په ځمکه ورته په ویتا خو یې نه راخلاص نه راخلاص نشم ځان به راو ورته نو ورته ځان به راو ورته وکړه دغه ورته فکرېدنه چې برابر مې داو کړې د زما دي. نو سورہ ہود کې الله تعالی وایي چې کتاب ټول آیاتونه محکم دي. نو داغه محکم معنا دا چې د حکمت نه ډک دي. دوري کې نصر رحمت چې سورہ ہود آیت معنا دا چې ټول آیاتونه د حکمت نه ډک دي. سورہ زمر کې وې چې کتابا متشابها معنا متشابه معنا دا چې احکام ډیر مناسب دي یو بل سره. احکام سیملر ریزمبلنس التر کنفیوژن نو او هر جنا نه سبق دي ناغه کې دي
چې بعضی آیتونه محکم دي یعنی معنی په اسانه معلومیږي، او بعضی متشابه دي د هغه د پاره به مهنت کې چرته شیخ لبزي چانه بس دکړه کې او طریقه خل واپس پر سبق. هو الذی اللہ تعالی غزا دے انزل علیک الکتاب چې نازل کړي تا باندې کتاب نو بازر دے کتاب آیتونه دے محکمات مفهومۃ المعانی معناګانی مفهوم دي. هن ام الکتاب چې هغه اصل د کتاب دے، اصل معنا اصل ته رجوع کی، اصل ته کیږي رجوع کیږي، یعنی دا داسې آیتونه دي چې کوم آیت باندې بل ځای نه پويږي نو دې آیت ته برازي دې بر تشریح درکې. هن ام الكتاب واخر بعض نورتنا متشابهات متشابه یعنی مشکلۃ المعانی معناګانې مشکل. فاما الذين چا کسان له فی قلوبهم زیغ چې پزړو داغوي کې زیغ کجروی دا څه شه ده کجروی دا هغه همیشه په قران کې داسې خبرې ګوري چې څه شوبې پکې پیدا کی. بعضی مسلمانانو کې دا فتنه بعضی مسلمانان شیطان گمراه کړي اوب د قران داسې خبره تکي چې رته لک کنفیوز کی. ګوره د قران کې داسې خبره چې دی اوس مقصد دی دا مقصد دانی چې نظر په دې خبره ځان په دا مقصد چې ستا ایمان خبره نه دي ته وای کجروی زیغ معنا څه کوژواله زیغ څه ته وای کوژواله. او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای ان هذا الدين ياخذه من كل خلف عدوله. دغه دین د خدای چې د هر جنریشن نه بل جنریشن خو خلق هغه دا دین ته واخلي، یعنی یو جنریشن تیر شي ای چې دین په حواله سره دکړي نیکسټ جنریشن کې کوم خلق شي هغه دغه نه دا دین زدکی او دغه ډیوټای سره یې بیا څه کوي دغه نیک خلک چې دین زدکړي دي. ينفون عنه تحریف الغالین کم خلق چې ډیر ایکستریمیست دي څه شي وي ایکستریمزم چې دا د دین غصې مفهوم ګډوډ کی، د دین غصې مفهوم ګډوډ کی. اوس دغه خلق چې دا د دین فهم یې غسته دي دا غیلم بنی ډیوټي دی ينفون عنه تحریف الغالین چې دغه غلو والا خلقو د ایکستریمستانو دا غي دا تحریف هغه نه کوي چې نه دا بالکل د دین مفهوم نه دی، دا د ایکستریمست دی. ينفون عنه تحریف الغالین نمبر 1. نمبر 2 وانتحال المبتلین اد باطل پرستو چې هغه چوسکي یو خبره د دې لپاره چې دا قران باطل ثابت کی نه دی لګیای هغه هم نه کوي دا جواب ورکړي جیسے کہ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین. او نمبر 3 وتاویل الجاهلین الجاهلان چې کوم د قران کریم مفهوم ذکر کوي هغه هم نه کوي چې دا قران معنا بالکل نه ده. فاما الذین کیا کسان لے فی قلوبهم زیغون چی بزرن داغوے کی کوشواله دے فیتبعون آغی فالو کئی ما تشابہ منہو آغشے چی متشابہ دے قرآن لا نصر پارے فالو کئی ابتغاء الفتنت لٹئی فتنہ اگر لٹن کئی دسا د فتنی وابتغاء تاویل اغی لٹول کئی دا تحریف دے تاویل پر مانا تحریف تاویل مانا دا تحریف پرورشن یا ڈسٹورشن. وما یعلم تاویلو انپویگی پا اصل مانا دے بانے دلتا دوین تاویل پا مانا دا اصل مانا دے وما یعلم تاویلو انپویگی پا اصل تاویل دے الا اللہ مگر اللہ تعالی والراسخون مضبوط خلق پا علم کی. راسخ مانا مضبوط والراسخون مضبوط خلق پا علم کی یقولون اغوی وی آمنا بے منگا ایمان ساتو دے باندے کل من عند ربنا دا دوارا قسمہ محکم متشابہ دوارا من عند ربنا دا جانب در رب زمون لدی وما یذکرو اپدے خبر بانے زان لپوئے الا اولو الالباب مگر دا حق المالکان. ربنا و رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکشے ظلون زمونگا بعد از ہدیتنا پس دا آگے چتا ہدایت را کرے مونگتا وحب لنا راک مونگتا من لدن کا دا جانب پلنا رحمت انکا انت الوہاب تاکہ سرت الوہاب بخشش کا ان کے ہبہ مانا گفٹ کا ان کے
ربنا اور رب زمونگا انلک جامع الناس تجمع کون کے دخل کو لیوم الفاغ ورس کے لارے بفے چی نشتر شک پراتلو داغے کے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی لا یخلف المیعاد اغا مخالفت نکے دوادے و دا مقرر ٹائم ان اللذی لا تاکی سر کسان چی کفر کرے دے لن تغنی اغنو اموالو دفع بنکلیشی دوینا مالون دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من اللہ دا غذاب دا اللہ لا شیئن سلگون شیئن واولائک هم وقود النار اتا کسان دا فیول دی دا اور خاشا کم شیچی بلیگی سوچے فیول کداب آل فرعون غادت دے پشان دا غادت دا آل فرعون لے والذین من قبلهم او آغا خلق مخد آل فرعون لکہ دا نوح علیہ السلام قوم دا ہود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام قوم کذبوا بآیاتنا چاہی تکذیب کرے و دایتن زنونگا فاخذهم اللہ بذنوبهم پس انہی صدوی لر اللہ تعالی پا گناہن دوئے واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخ غضاب ورکون کے دے قل للذین کفروا تو وائے آکسانو دا جکا فران شوی دی ستغلبونا تاسو بڑی فیٹ کو لشی ستغلبونا تاسو لبا شکست در کو لشی مغلوب اولے بشی وتحشرون الى جہنم اجمع کولے بشے جہنم تا پاخرت کے وبئس المہاد دیر ناکار زائد دا نو موضوع دی آیت قل للذین کفروا دیتا ہوئی تخویف دنیاوی او اخروی دوارا چتاس تب اللہ تعالی دنیا کے عذاب در کئی در ڈیفیٹ شکر کے آخرت کے بہم عذاب در کئی در اور شکر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحاب اجمعین ربنا الحمد لله القرآن عظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.